په یو حدیث کې یو ذکر راغلی دی او هغه ذکر دومره قیمتي ذکر دی چې هغه ذکر ته د اسمان دروازې را خلاصېږي او را کولاویږي. یو بل حدیث کې داسې راځي چې هغه ذکر ته ملائکه حیرانه شوي وي چې دا اوس موږ د دې اجر څنګه ولیکو، دومره لوی اجر لري. وایي ملائکو الله رب العالمین ته درخواست وکړو چې یا رب العالمین دا موږ څنګه ولیکو. نو الله رب العالمین وایي ملائکو ته وفرمایل چې دغه کلمات تاسو صرف ولیکئ، نور د دې اجر به زه په قیامت کې ورکوم، د دې اجر ماته معلوم دی. هغه کوم کلمات دي؟ حدیث کې راځي عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي بینما نحن نصلي مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی موږ یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مونځ کوو. اذ قال رجل من القوم، دې کې یو سړي په قوم کې وویل، دغه ذکر یو سړی و هغه دا کلمات وویل چې الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا. دا کلمات یو سړي وویل. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فرمایل چې من القائل کلمه کذا وکذا، دا فلانی فلانی کلمه ذکر چا وکړو. قال رجل من القوم، یو سړي د قوم نه ویل انا یا رسول الله، دا کلمات ما ویل یا رسول الله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی عجبت لها، دې کلمات ته ما تعجب وکړو. ولی فتحت لها ابواب السماء، دې کلمات ته د اسمان دروازې را کولاو شولې. قال ابن عمر وی فما تركتهن مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذلك. وی ما چرته بیا دا کلمات ندی پرېښي کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړله. یعنی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ما دا اجر واورېد بیا دا کلمات زمانه نه دي پاتې شوي. اوس دا کلمات په کوم وخت کې ویل فکار دي؟ دا چې کله انسان په مانځه باندې ودرېږي او تکبیر تحریمه هغه ولنی تکبیر ووایي، کوم وخت کې چې موږ سبحانک اللهم وایو، هغه ټیم کې دا ویل پکار دي. هغه ټیم کې نورې دعاګانې په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راغلي دي. دا دعا راغلي ده اللهم باعد بیني وبین خطایاي كما باعدت بین المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. دا کلمات راغلي. بل دعا راغلي دا کومه چې منګه وی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا استفتح الصلاه، کله به چې نبی صلی الله علیه وسلم د مانځه شروع کوله نو په اول کې به دا کلمات او دا دعا کوله چې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. دا درې وانه کولای شي، یو هم کولای شي. خو د دې اولنی ډېر زیات فضیلت راغلی دی په دې حدیث کې چې د اسمان دروازې ورته خلاصېږي، ملایکې د هغې د اجر د لیکلو نه عاجزه شوي دي. موږ او تاسو له پکار دی چې دا کلمات او دا اذکار یاد کړو او دا د مانځه په شروع کې چې کله موږ تکبیر تحریمه ووایو هغه وخت کې موږ دا وایو.